یو لوی زیری دی سوداګرو او سکتور خصوصي ته چې باید راشي او په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. هغه پرابلمونه او مشکلات چې په د 20 کاله جمهوریت کې موږ لرل د هغې نه شکر الحمدلله خلاص شو. د ټولو هغه افغانانو نه خواهش کوم چې په خارج کې دي چې خپله سرمایه راوړي، یو د هغه جدي مشکلاتو نه د صنعتکار د ځمکې نه لرل. ډېر زیات خوشحاله یم چې نن په اسلامي امارت کې داسې یوه ورځ را رسېدلې ده چې په افغانستان کې شرایط دې ته مساعد شوي دي چې بلنه ورکوو ټولو خارجي او داخلي سوداګرو ته، سرمایهدارانو ته چې راشي او په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. جناب محترم معاون صاحب، ډېره مننه کوو ستاسو بالخصوص ستاسو د ادارې څخه چې په دغه زیات 4 کال تقریبا د 3 کالو نه زیات چې د امارت اسلامي راغلي دي. واقعیت خبره دا ده چې هغه څه چې د امارت په امکاناتو کې دي زیات تلاش شوی دی چې زمینه مساعده شي. واقعا چې د دې نه څوک سترګې نشي پټولی. هغه پرابلمونه او مشکلات چې په د 20 کاله جمهوریت کې موږ لرل د هغې نه شکر الحمدلله خلاص شو. مخکې وزیر صاحب د برق هم ورته اشاره وکړه. امنیت یو لوی نعمت دی چې متاسفانه دا نعمت موږ نه درلود. دلته تجاران شته دی، زمونږ د عوایدو 25% زمونږ په شخصي امنیت باندې لګېدل. خوشبختانه چې نن دا امنیت تامین شوی دی او د تجار امنیت تر ډېره حده نیول شوی دی، دا مشکل حل شوی دی. همدارنګه فساد یو لوی مرض و، دا هم د منځه تللی دی او خوشبختانه چې په ټولو ادارو کې هغه شان چې لازمه ده کارونه په مخ باندې ځي. قانون د ځمکو او هغه راستنېدونکو سرمایهدارانو ته طرز العملونه د جناب محترم امیرالمؤمنین د طرفه نه یو لوی زیری دی سوداګرو او سکتور خصوصي ته چې باید راشي او په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. زه هم د افغانستان د یو فرد په حیث د سکتور خصوصي د یو سپینګیري په حیث باندې د ټولو هغه افغانانو نه خواهش کوم چې په خارج کې دي چې خپله سرمایه راوړي. لکه څنګه چې محترم وزیر صاحب د اقتصاد ویل چې هم ثواب او هم خرما، هم خپل وطن آباد شي او هم دلته خلکو ته کار پیدا شي او موږ د احتیاج څخه خلاص شو. په اقتصادي لحاظ باندې ټوله دنیا پوهېږي جناب معاون صاحب چې نړۍ ډېره په اقتصادي لحاظ په مخ کې تللې ده. هغه دوره دغه 4 یا 15 لسیزې چې په نړۍ کې موجودې وي، دنیا ډېر پیشرفت کړی دی په اقتصادي لحاظ او په تکنالوژۍ په لحاظ. مګر موږ متاسفانه په جنګونو کې جنګ را باندې تحمیل شو، جوړول هم نه کول، ورانول هم کول. اوس د دې فرصت راغلی دی چې بازسازي وشي. موږ تاسو ته د دې تعهد درکوو چې انشاءالله د افغانستان سکتور خصوصي چې څه په وسه باندې پوره هغه به انشاءالله د اسلامي امارت په څنګ کې هغه امتیاز او لقب چې جناب محترم ستر مشر امیرالمؤمنین د افغانستان سکتور خصوصي ته ورکړی چې تاسو زما اقتصادي مجاهدین یاستئ، دا زموږ دپاره افتخار دی. دا په وضاحت سره تاسو ته ویلی شم او تاسو ته معلومه ده، امارت ته هم دا معلومه ده، ټولو مشرانو ته چې په دې 3 کاله کې د خارجي کومکونو نه پرته همدغه سکتور خصوصي دی، که سوداګر دی، که فابریکهدار دی، که زراعتچي دی، که دکاندار دی او که د پټي خاوند دی، که د باغ خاوند دی، د امارت اسلامي په څنګ کې ولاړ دی. تاسو خوشبختانه یې په خپله باندې چې 3 کاله کېږي چې شکر الحمدلله په افغانستان کې نرخونه ثابت دي. دا واقعا چې د سکتور خصوصي هغه ستره همکاري ده د امارت سره
او د امارت همکاري ده د سکتور خصوصي سره. دلته جناب محترم رئیس صاحب د افغانستان بانک تشریف لري، زمونږ صرافان هم دلته تشریف لري. موږ په ډېرو بدو شرایطو کې چې ټول بانکونه د دنیا را سره بند و په اولو مرحلو کې، اما زمونږ یوه حواله او ټیټي نه ده بنده شوې. سره شهزاده زمونږ فعال و، صرافان زمونږ فعال و، کار یې کوو. که برق شته که نشته د دغه لږو امکاناتو نه زمونږ صنعتکاران استفاده کوي او بالاخره تولید کوي او مقاومت کوي. نه تنها دا جناب محترم معاون صاحب چې موږ سره کومک د خارج نه نه دی شوی، بلکې زموږ د تجارت، زموږ د صنعت او زموږ د ترانزیت په مقابل کې مشکلات پیدا شوي. خلاف د ټولو قوانینو نه دلته د ملل متحد محترمه مشره دلته ناسته ده. WTO هغه بین المللي قانون دی چې هیڅوک حق نه لري چې د چا په تجارت کې، د چا په ترانزیت کې د مال تالاشي کې یا د ده نه تعرفه واخلي. مګر زما د ترانزیت نه تعرفه اخیستل کېږي، اما بیا هم دغه سکتور خصوصي لګیا دی او کار کوي. موږ تاسو ته وعده درکوو چې انشاءالله نن د دې غونډه ده چې د خوشحالۍ غونډه ده، او هغه فرامین او قوانین چې جناب محترم امیرالمؤمنین پاس کړي، خصوصا د ځمکو د توزیع دپاره چې یو د هغه جدي مشکلاتو نه د صنعتکار د ځمکې نه لرل دي. هیله ده چې ډېر زر چې دا اوس په اجرات وشي ستاسو په مشرۍ باندې او په عدالت باندې، د عدالت توزیع غواړو چې په عدالتي شکل باندې توزیع شي. هغه چاته توزیع شي چې دا نن په کرایي فابریکه کې ناست، هغه چاته توزیع شي چې فابریکه دا اوس په کانټینرونو کې بنده ده. زه تاسو ته اطمینان درکوم جناب محترم معاون صاحب، د امارت اسلامي د مشرتابه نه مننه کوو چې خوشبختانه سکتور خصوصي ته داسې یو وزیر ټاکلی دی چې هغه د سکتور د مابین نه دی، هغه د سکتور په ټولو مشکلاتو باندې پوهېږي. جناب نورالدین عزیزي هغه څوک دی چې د ده فامیل په افغانستان کې د تجارت سابقه لري. موږ هیڅ داسې فکر نه کوو چې موږ وزیر له ورځو. دلته ټول سکتور خصوصي ناست دی. واقعیت خبره دا ده چې زموږ سره هغه سلوک چې په وزارت صنعت او تجارت کې کېږي لکه د یو فامیل په حیث باندې. موږ ته مننه کوو، د امارت نه مننه کوو، ستاسو نه مننه کوو، اما په مشخص ډول باندې یو څو پیشنهادونه دي. هغه هم په دې خاطر چې ما مخکې ویل چې موږ هغه مسایلو باندې دلته بحث نه کوو. هیله مې دا ده چې ستاسو په اداره کې یا د وزارت تجارت په اداره کې داسې یو کمیسون یا داسې یو شعبه جوړه شي چې هغه مشکلات چې هر سکتور لري د وزیر صاحب تجارت په اداره کې چې موږ هغه کتبي او رسما په ډېر عاجل شکل باندې هغې ادارې ته ورسوو، او هغه اداره موږ ته د دې جوابګویي چې په یو څو ورځو کې دا زموږ مشکل حلیږي. که دا مشکل د مالیه په ارتباط وي، که دا مشکل د ځمکې په ارتباط وي، که دا مشکل د بانکونو په ارتباط وي، د هر څه په ارتباط وي. هیله مې دا ده چې که دې باندې فکر وشي دا به ښه کار وي. بل خواهش مې دا دی جناب محترم معاون صاحب، دې کې هېڅ شک نشته چې هر نظام امنیت ته، امنیتي ادارو ته ضرورت لري او امنیتي ادارې دا کار کوي. شاید تجار جز د جامعې دی، سرمایهدار جز د جامعې دی. هیله مې دا ده چې په وزارت تجارت یا ستا په اداره کې داسې یو کمیسیون جوړ شي، هغه تجاران چې د امنیتي ادارو د طرفه نه بازداشت کېږي یا نیول کېږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاټسن کې اچول کېږي یا ښکته پورته کېږي، د دې نه شکل جدا شي، راوغوښتل شي او په منظم شکل مربوطه ادارې ته وپېژندل شي، خپل جواب ویلی شي. ضمناً هیله مې دا ده چې یو داسې کمیسیون ستاسو د رهبرۍ لاندې، ستاسو د مشاورینو د رهبرۍ لاندې چې په هغې کې اقتصاددانان وي، چې موږ فکر په دې وکړو چې موږ ته اول کم صنعت ضرور دی. د مرغدانې فابریکه جوړه شي، 15 نور هم جوړېږي.
هغه مرغدانه په خروارونو بنګ سره پاتې شي. داسې یو اداره یو کمیسیون چې په هغې موږ فکر وکړو جناب معاون صاحب که موږ زراعتي نه شو صنعتي کېږو نه. زموږ نه د ایران او د پاکستان صنعت مخکې دی. موږ که په پښو ودرېږو یوازې به په معدن او په زراعت باندې ودرېږو. که موږ خپل زراعت ته توجه وکړو او زراعتي صنعت ته ډېر امتیاز ورکړو دا به ډېره غټه خبره وي. دا اوس د پنبه دانې نه غوړي تولیدېږي. دا اوس په شمال کې د ډېرو دانو نه د مغز نه غوړي تولیدېږي. که دې ته موږ رشد ورکړو موږ د ډېرو غوړیو نه خلاصېږو. هیله مې دا ده چې یو تحقیقاتي او یو داسې اداره چې څنګه کولی شو چې صنعت ته کم صنعت ته اولویت ورکړو دا به ښه کار وي. په هر صورت چون دوستانو ډېر زیات پیشنهادونه زه یو نفر د سکتور خصوصي په نمایندګۍ خبرې کوم. نن د خوشحالۍ محفل دی. زمونږ جناب معاون صاحب قالینې په افغانستان کې ورځ په ورځ د ډېر مشکل سره مخامخ دي. ګرچې سږ شکر واوره شوې ده په شمال ته زه تللی وم. په شمال کې پسونه او واښه او دا شیان شته. خدای دې وکړي چې زراعت نور هم رشد وکړي. اما د قالینو دپاره باید په مشخص ډول باندې بازار او مارکیټ پیدا شي. زمونږ قالینې چې په دوه ځایونو کې ځي یو یې شمال د لارې نه لیږو بل یې د پاکستان د لارې نه لیږو. ډېرې ستونزې دلته پیدا شوي. زه په هغه ستونزو خبرې نه کوم چې په ترانزیت کې دي. په هر صورت زه یو ځل بیا مننه کوم د سکتور خصوصي په استازیتوب د اسلامي امارت نه او همدارنګه د خپل سکتور خصوصي نه چې ډېر په صداقت یې په دې 3 کاله کې د امارت اسلامي سره د خپلو خلکو په وړاندې باندې اسلامي او انساني او افغاني وظایف ترسره کړل. خوشحاله یم په دې باندې چې نن داسې قوانین په وطن کې تصویبېږي. زه په شمال کې وم. جناب محترم مایل صاحب دلته تشریف لري. والي صاحب د مزار سره و. همدارنګه والي صاحب سریپور سره. حتی ځمکې د صنعت دپاره معلومې شولې او دا د عملاً په کار شروع کېږي. دا لوی برکت دی. خالق دې نور هم تاسو ته برکت درکړي. موږ ستاسو په څنګ کې یو. مننه کوو د خپل امیرالمؤمنین نه د خپل امارت نه. هیله مو دا ده چې اوږه په اوږه یو د بل سره کار وکړو تر څو افغانستان د دې احتیاج او بدبختۍ نه خلاص کړو.